بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قرآن کریم ستا اعمال دائے قبولیت اعلی دے چاغ ایمان صحیح دے دا عقیدہ دا توحید سر دے دی مشرکانو تا دا پوی خلق کاریدل او داغ زمانی پوی خلق بے زان تویل چی منگا اہل کتاب یو منگا پوی یو منگ کی ملیان دی منگ کی علماء دی نو چې کم د اسلام نه هټ کر خلقو دا داغی او پیشواگان او مشران او مذہبی رہنمایان اغو نو مشرکینو با اکثر د یهودنا تپوسونه کول او اغین به خپل خبر معلومولی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی دی یهودو نه تپوسونه کړیو چې آیا دا پیغمبر صحیح دی که صحیح نه دی نو بیا یهودو ورته ویل تاسو ته درې تپوس وکئ که تاسو له جواب د دې درک او دې در نه که نو داسې د پیغمبر په باره کې به تپوسونه کول د هغې نه دارنګې نور کارونو باره کې د هغې نه به تپوسونه کول او دا یو خپل مشران او پیشواګان ګرځولي وو. نو امام قرطبی رحمه الله لیکلی چې مشرکین رالل نو د یهودو نه تپوس وکړه او دا یې ورته ویل چې نحن عمار المساجد چې مونږ جوماتونه یعنی مسجد بیت الله جوړو او هغه هم جوړ کړی دی او نسخ الحاج حاجیانو ته مونږ اوبه ورکوو مونږ دا ښه کارونه کوو نو انحن افضل آیا مونږ افضل او بهتر او غوره یو او کنا محمد صلی الله علیه وسلم کدا افضل لی او یا و اصحابه ملګری داغه دا تپوس یې وکړه نو یهودو د خپل عناد او د بغض دا خوی چې کله زړه کې عناد او بغض وي نو چې د چا سره دی وي د هغه خلاف به بیا فتوا م ورکې خبره به م کې او چې نه منصف مزاج او اخلاص والا او انصاف والا عدل والا وي نو هغه بیا د خپل انصاف او د عدل نه کار والی نو یهودو تخبت وا چې یره دا تپوس او د دې جواب څه پکار دی خو هغې د خپل عناد او د بغض او د حسد ښکاره کولو بله لار نه مونده په دغه طریقه باندې لار مونده نو مشرکانو ته ویل انتم افضل تاسو ډیر غوړئ تاسو ډیر بری او بهتره یئ ځکه انتم عمار المساجد دا آیاتونه راولیږل او دا یوښودل ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر چې د دې مشرکانو جماعتونه جوړول قبلیږي نه
نه په دې باندې دوی ته افضلیت ملاویږي، نه په اوبوس کولو د حاجیانو باندې. اجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله. رست آیاتونه دي چې دا اوبه خیرات کول او خیراتونو باندې صرف افضلیت او غورواله نه دی چې لوی خیرات وکړه به دا افضل او ډېر لوی غوره سړی دی، لوی جماعت جوړ کې به دا ډېر غوره او افضل سړی دی. نه، ګوري به دې ته انما یامر مساجد الله من آمن بالله، او یوازې په آمن بالله خبره نه ده پرېښې، من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا الله. سو صفات ذکر کړل چې سړی صرف دا نه وایي چې ما ایمان راوړلی دی او بس زه به صرف جومات جوړوم او د جومات په طرف به نه ځمه، صرف ظاهري تعمیر به کوم او د هغې حقیقي چې کوم تعمیر دی د هغې به سوچ او فکر هم نه کومه. نه، قرآن فرمایل انما یامر مساجد الله من آمن بالله. شرط خو اول دار د قبولیت د عمل د پاره او دا علامه د ایمان د چا به مسجد جوړی خو الیوم الاخر د آخرت ایمان بم لري اور بل دار و اقام الصلاه. دا څنګه ده چې مونږ نشته او دغه سګر د صرف داسې بس خیراتونه ورکوا، دا خبره هغه نشته. واقام الصلاه وآت الزکاه ولم یخش الا الله. د په زړه کې یره د سوا د الله نه د بل چا نه نشته په اعتبار د عبودیت او الوهیت باندې معبودیت باندې د بل چا نه لري. لکه مشرکانو با ټیک دا الله منه ور سره به غیر الله منه، الله نه به میره ساتله خو د غیر الله نه به میره ساتله، د الله عبادت بهم کاو خو د غیر الله عبادت بهم کاو، د الله نه ما سوا د بل چا عبادتونه به کول. ولم یخش الا الله. خشوع وای دیتا چې یرا سره د تعظیم نه دیته ویل شي خشوع. خشیت ویل شي دیتا چې یرا سره د تعظیم غنلو نه. انما یخش الله من عباده العلماء. یخش الله من عباده العلماء. د الله نه هغه یرا چې د یری سره عظمت شان هغه ساتي ځل کې دا څوک کوي؟ العلماء. قرآن فرمایي نو خشیت دیته ویل شي. بهر حال نو انما یامر مساجد الله، بیشک آباده د کورونو د الله من آمن بالله څوک چې ایمان راوړلی په الله باندې. امام قرطبی رحمه الله په دې زبان احادیث ذکر کړی دي او هغه وایي چې تاسو د یو انسان د ایمان گواهی ورکئ، تاسو د هغه انسان د ایمان گواهی ورکئ چې کم سړی د الله د کور تعمیر سره د نورو صفتونو کوي. یوازې تعمیر نه، ځکه صفت هغه وایي چې تاسو د هغه انسان د ایمان گواهی ورکئ چې کم انسان د الله د کور تعمیر کوي سره د صفاتو. دای حدیث ذکر کړي او حدیث کې راځیم دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحابه کرامو بچ صدقه کولا، نفلی صدقه. نو هغه وخت چې مسجد ته بعد څه ضرورت وو نو نفلی صدقه به په مسجد کولا. لکه حدیث کې دام راځي چې هغه وخت خو بجلیانې نه وي، بیټریانې نه وي، سولرې نه وي، جنریټرې نه وي، دا سسټم یې نه وي، یو پی ایس یې نه وي. د مسجد رڼا به په شمع باندې و، شمع او شمع به بلیده په تیلو باندې. تیلو کې به چې دی نو هغه ایښودي وه او یو طریقې کار به ولا جوړ کړی و، بس هغې ته به تیلې ورته کړې، لاندې به تیل سوځېدل او رڼا به بره کېده.
صحابه کرامو به مستقل طور باندې تیل واغستل او هغه تیل به جمعات تراړل او هغه به هغه شمه مقصد دار د جمعات درنا کوشش به کولو د جمعات درنا کوشش به کولو تر دې پوری راضی چې ګوره کله د بیت الله تعمیر کې دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جوان هلکو خا په ځوانۍ برابرو لا نبوت ملاو نه دی اور د بیت الله په تعمیر کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل حصہ اخیستی دا تر دې پوری لیکي چې نبی علیہ السلام با کانی راوړل په اوګه باندې چې کانی راوړل په اوګه بیت الله جوړولو نو نبی علیہ السلام ترو ناغه ورته لراره په دې کانو دی اوګه خوښ شولا ته داسې حساب وکړه چې دا کم لنګ دی نو دا لنګ اوس پړو دا اوګي ته دا کپړه کېدا او په دې باندې کانې کېده نو دا اوګه به دې نه خوږی خو هغه وخت کې په عام معاشره کې دا باک نه و خو لیکن الله رب العزت غیرتی خلق په غیرت کې ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوګه خوښ شو خو چې څنګه دا اراده وکړه چې هغه لنګ اوس پړی په اوګه باندې د هغې صادر کې دي نبی علیہ السلام بېهوش را پرېوته او دا ورته معلومه شوه چې بس دغسې راوړل د کاڼي به کومه خو لنګ نه سپړم نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده طور باندې دا د نبوت نه مخکې د بیت الله په تعمیر کې داسې حصه اخیستې ده چې د هغه اوږه مبارکه په کاڼو باندې خوږ شوي ده او د چا پې رحم راغلی دی نو ورته ویلي نو مقصد دا دی چې دا د ایمان نښه ده دا د صفاتو د مؤمنانو نه ده دا د نیکبخته او خوش قسمتو کسانو نه ده چې الله رب العزت د هغه نه د خپل کور د تعمیر خدمت اخلي دا ګوره یقینا دا په خوش قسمتۍ ملاویږي دا په دې نه ملاویږي چې په کثرت د مال او دولت باندې دا ملاویږي یو سړی به انتهایی غریبي خو د هغه جان او مال دا به د الله د کور په تعمیر کې لګي د هغه به سوچ او فکر دا چې د الله د کور تعمیر برابري نو دا د خوش قسمت خلکو کار دی چې د هغې مال او د هغې جان دا د الله د کور په خدمت تعمیر اور د هغې په حفاظت او د هغې په جوړولو کې لګي دا د خوش قسمت خلکو کار دی او یقینا شتا معاشره کې داسې ډېر خوش قسمته شتا چې هغه په دغه صفاتو مکمل دي چې د الله کور هغې دپاره د آبادۍ کوشش کوي سوچ کوي فکر کوي لګیایي مالی تعاون هم کوي د خپل وس مطابق او جانی تعاون هم کوي د خپل وس مطابق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو هغه کس چې کوم چا سره چابیانې د بیت الله وي نو د هغه نه چابیانې اخیستې اوس هم دا یو خاص قبیله ده په عربو کې چې هغې سره د بیت الله چابیانې دي هر چا سره نشته یو خاص قبیله ده چې د هغې سره د بیت الله چابیانې دي هغه کس هغه ډېر زیات خفا چې ما نه د بیت الله چابیانې سي ځکه دام د الله د کور د حفاظت ذریعه ده که نه چې تا سره د الله د کور د حفاظت اسباب دي خو هغه وخت کې هغه لا ایمان نه وروړلی او بیا چې کله ایمان راوړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چابیانې راوړی دا والا دا چابیانې ستا حق دی ایمان دې راوړه سې والا دا ستا شه او ستا دپاره شه دا وجه څه وه بس د هغه کار به څه و بیت الله کلا وهل د هغې صفایي کول د هغې نظافت او سوتروالی کول دا د هر چا کار او د هر چا په قسمت کې دا کار الله نه لیکي دا د خوش قسمت خلکو په قسمت کې الله لیکي چې هغې نه د خپل کور خدمت اخلي صفایي کوي
خیال ساتي اشیاء برابري دا د خوش قسمت خلکو کار الله دې موږ دغه سي په دغه خوش قسمت خلکو کې راولي خو زمونږ بس وایي زما د کور اوزه بیخ دي وزه مونږ وایي بس مونځ کوه سترګې پټوه نور څه کوشش مه کوه مه سوچ کوه مه فکر کوه مه د دې د تعمیر په باره کې څه کوه بس صاحب مونځ دی وایي مونځ کوه وزه ټیک ده تا سره وخت نشته ټیک ده تا سره چې کم دی نو هغه دا فرصت نشته نو مال او دولت خو در سره شته که نه دا ولګوه نو چې څوک پکې لګیا دي خدمت کوي نو هغوی خو به هغه خدمت په ډاډه کوي که نه خو افسوس بعضې وخت کې په بعضې خبرو انسان ته راشي چې های های دا ګورې دی الله رب العزت کور دی او من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې د الله د کور د جوړولو سوچ او فکر وکړو الله به په جنت کې دله کور جوړوي دا معمولی خبره نه ده خو افسوس په دې خبره راځي چې کله نا کله د میاشت کې موږ دا کشران لکان ګرځو د جومات دپاره چندې لخه نو هغوی وایي موږ ته دومره کسان خبرې وکړي عمر اټي څوک راته خبرې وکړي څوک دا وکړي زه ورته یم خیر دی تاسو د الله د کور دپاره ګرځئ د خپل کور دپاره نه ګرځئ په دې کې د تاسو ته رټنه م وي خبرې م وي دام وي دام وي خو ګورې ډېره دنیا تاویږي ای به څوک د څه دپاره تاویږي او تاسو د الله د کور دپاره د کور په کور تاویږئ بس دا تاسو له دا په ژوند کې دا عمل دا ډېر دی او بیا افسوس په دې راشي چې میاش پسي او میاش پس دا خبره ښه نه ده خو زه کله ترخم ښایي میاش پس 100 روپۍ کور دی او چې کور ته ورشي نو صاحب د کور ورته وایي یاره دا پیره سور کې نه یو یعنی 100 روپۍ د هغې دپاره سور کې نه دی او نه شو ورکولی الله اکبر کله به سور کې راځي سور کې نه شي ورکولی او یا چې دی د زرګونو روپو لباس د زرګونو روپو خوراک سکاک هر ورځ په پنډ فروټ او خوراکونه او دا او چې ورشي انو یا 100 روپۍ یا 150 روپۍ یاره دا پرې لږ ګزاره وکړئ ځکه چې 100 روپۍ 150 یاره زه به ته ویم چې داسې کور کې به داسې ماشوم نه وي چې هغه به 50 او 60 روپۍ دا خوري نه د روزانه حساب سره او د الله د کور دپاره میاش پس ورشي او د هغې نه دغه دې الله قبولی کی دا هم نه وایي ټیکن دا به هم نه قبلیږي الله دې دغه هم په ډبل قبولی کی خو لیکن سوچ هم پکار دی که نه په تمامه میاش کې میاش پس هغه وګرځي نو 5000 روپۍ دا راغونډې نشي 50000 نه 5000 روپۍ هم پوره نشي د تمام محلې نه ته سوچ وکړه او راغلی بیل څومره 15000 تا خو الله د بعضې ملګرو په اخلاص باندې کاغه بارني دي او کاغه د محلې والا دي چلی دا د الله کور چلیږي دا چاته پاتې کېږي نه خو ته سوچ وکړه عقل او فکر لګ سوچ وکړه چې د تمام محلې نه دا پیره زه درته ویم دا پیرا د تمام محلې نه 4700 روپۍ راغونډې شوي دي 1000 نه دا زمونږ حل دی صاحبه چې زه 150 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ په اخلاص باندې که هر کور بعضې کورونه دا دي چې د 3 کورونه شریکه باندې 50 روپۍ روزي دا خبرې په عقل کوم ځکه چې تر څو پورې به په بوسو کې دا اوبه بوزو د 3 کورونه په شریکه 50 یا 100 روپۍ روزي دا زمونږ حال دی موږ د خدای د کور د تعمیر دپاره سخت محرک یو نو دا ترغیبا دا خبرې کومه چې دا خو ګوره په موږ باندې دا محلې والا دي ووایي چې په دی باندې د دې مسجد څه خرچه ده د امام پشته او دی وایي که نه ما ته داسې مسجد وښیو چې په هغې کې د امام خرچه نه وي 10000 نه خو کم امام اخلي نه تنخواه 15000 خو خامخا ورکوي ورسره نور لوازمات او الحمدلله ثم الحمدلله دلته خو دغه یاره هم نشته چې وا اوس به امام رانه پیسې غواړي 10000
د امام تنخوا پتا نشتا ستا په مسجد کې ماشومان دي 200 د یو ماشوم په سر فیس نشتا چې ستا نه فیس وغواړي کور کې جره مونږ ورکوو ماشومانو لکه 100 روپۍ نو دا خو ګوره یو نیم سل 200 ماشومان دي نو دا خو 100 روپۍ ډېر شی جوړېږي څه ورکې یو روپۍ فیس نشتا ستا په مسجد کې مدرسه د 6 استادان دي 6 استادان ستا نه یو روپۍ مطالبه نه کوي ستا مسجد پہ آباد دے ستا بلونه راځي ستا د گیس بل د جماعت شتا جنریټر شتا یو پی ایس شتا بور ماشین چلیږي 2 د یخوبو ماشینان دي 2 د یخوبو په هر جماعت کې به یو دلته 2 دي دا چلیږي د دې بل راځي به که نه به راځي دا به کوم ځای نه ادا کېږي بل څوک خو نه راځي خو یو میلمه به راشي اوبه به وڅکي ته راشي اوبه وڅکي یو ماشوم اوبه وڅکي دلته کې لامبل بې حسابه بې کتابه اوبه پړول بې حسابه بې کتابه دا بور استعمالیږي دا بجلی خرڅ کوي که نه زه دا ویم دا خبرې لګي ترغیباً به ترخی وي خو لکه سوچ و فکر هم پکار دی که ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی په یو لاس خو ټپ نه خیږي چې بس ته سمک کوه او کار به کېږي د الله بنده شکر وباسه یو کس یو ځل 50 روپۍ ورکړئ یو 50 روپۍ ورکړئ او په 50 روپۍ باندې پوره چې کم دی نو د جماعت نقشه بدلوله 50 روپۍ یره چې دا چل پې دا چل پکار دی دا چل پکار دی دا چل پکار دی نو بیا هم چې 50,000 روپۍ دې ورکړې وې نو که د جماعت د نقشې د بدلولو خبره دې کړې وې نو موږ به منلې وې چېرې دا نو په 50 روپۍ خو چې کم دی نو بعد زیرو بلف هم نه کېږي دا هم په 100 روپۍ دی الله دې زموږ سوچ او فکر پیدا کړي یقینا ګورې دا زموږ بدقسمتي ده خوش قسمتی مدار چې الله چلی د کم طرف نه چلیږي هغه الله چلی پاتې کېږي نه الحمدلله هیڅ کمې پکې نشته ستا په مسجد کې یو پی ایس دې ښه برابر دی جنریټر دې الحمدلله برابر دی بور شته 2 یخ اوبو والا سیزونه شته سولر کمې و هغه هم پکې الله څه نه څه پوره کړه دغه ټول سیسټم یې پکې شته درسونه پکې شته ارسه پکې الحمدلله شتا خو ستا وای د کونډې زویه نو څه خو بویه ستا پکې څه شته نو خوش قسمته خلک هغه دی چې په دې کې عیسی الله دې موږ له توفیق د دې راکړي چې موږ د الله د کور خدمت وکړو الله دې زمونږ سستی اور دا په چستۍ بدله کړي او الله دې زمونږ مالونه د دین په ځایونو باندې ولګوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین